د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو د روزنې پر مرکز د تیرې شپې د 7 ځانمرګو بریدګرو ډلهییز برید له 6 ساعته جګړې وروسته تېره شپه ناوخته پای ته ورسېد. پر ټولنیزو شبکو د دغه برید د تلفاتو بیلابیل ارقام خپاره شوي دي. یو شمیر پاکستانی خبریالانو او د پاکستانی طالبانو اړوندو ادرسونو په دې برید کې د 50 شاوخوا پاکستانی پولیسو د وژل کېدو ادعاوې کړې دي. هاخوا بیا د پاکستان فوج ته نږدې رسنۍ په دې برید کې یوازې د 7 پاکستانی پولیسو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. له برید وروسته په ترلاسه شویو عکسونو کې لیدل کېږي چې مرکز په بشپړ ډول ویجاړ شوی او دغلته وسایطو او اداري برخو ته اور اچول شوی دی. یو بریدګر لومړی د مرکز په دروازه کې خپل موټر ته چاودنه ورکړه او پاتې بریدګر مرکز ته ننوتل او له پولیسو سره په جګړه کې وتل. لا هم د تلفاتو خپلواک جزئیات او ارقام نه دي ترلاسه شوي.